د مازدیګر د مونځ متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د تخصیص باندې خبره کو نبی علیہ السلام فرمایي وی تاسو د مازدیګر د مونځ چې کم دی دا چې چانه فوت شو من فاتته صلاة العصر چانه چې د مازدیګر مونځ قضا شو فکأنما وتر اهله وماله د آخرت په لحاظ دومره نقصان شو لکه د یو سړي نه داغه مال داغه بچی داغه اولاد هر څه چې کوم دی دا لوټ کړی شو دا داغه نه داغه مال هم لوټ کړی شو داغه بچی مړ شو داغه ټول اهل تباہ برباد شو څومره نقصان بی څومره نقصان بی یو انسان نه په کلي کې غله وشي شپږ اتیا لکه روپۍ تیوسي کالې تیوسي خلک وایي هلکه پلانکي ته ډېر لوی نقصان رسېدلی دی کالې ته تللی دی یا ته چا جیب ووالو یا ته چې کوم دی دا کور پې را پرېوته بچی یې مړه شو دا خو ډېر غټ نقصان شو لیکن زمونږ کلي کې پرون ابله دی دا یو فدا حسین الله پاک د مغفرت نصیب کی وفات شو ټول خلک راغونډ شو هلکه فدا حسین وفات شو دعا له ورشئ هغه دپاره د هغه خدمت وکړئ د قبر خدمت وکړئ میلمانه به راځي اوس دا یو دنیاوی نقصان دی د بچوی یا چې کوم دی د هغوی د کور والا لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی من فاتته صلاة العصر چانه چې د مازدیګر مونځ قضا شو چا چې د مازدیګر مونځ قضا که فکأنما وتر اهله وماله د آخرت په لحاظ دومره نقصان شو لکه د اهل د مال حال د بچی دا هر څه چې تباہ برباد شو دومره نقصان شو او پیغمبر علیہ السلام یو جہاد کی پیغمبر علیہ السلام د کافرانو سره مقابله او د مازدیګر مونځ قضا شو د صحابو نه د پیغمبر علیہ السلام نه د مازدیګر مونځ قضا شو دا یاد وساتئ پیغمبر علیہ السلام سره چې کوم معاملات راغلي دي د مونځ د قضا کېدو یا په مانځه کې د سهوي نو دا د امت دپاره د امت دپاره د مسائلو او د امت دپاره چې کوم دی د دین باندې چلېدو دپاره الله پاک کړي دي لکه پیغمبر علیہ السلام یو ځل مونځ کولو او په 2 رکعاتو باندې پیغمبر علیہ السلام سلام واړولو 4 رکعاته مونځو پیغمبر علیہ السلام په 2 رکعاتو باندې سلام واړولو صحابه د ادب نه ډک خلکو صحابه خاموش ناست دي نو تپوس کوي او تپوس په کم انداز باندې کوي اوس که چېرې د نن زمانې مقتدیان وي امام په 2 رکعاتو باندې سلام واړي 4 رکعاته مونځ دی امام په 2 سلام واړي مقتدیان به هغه سر نوازو کي استاد جي چېرته پکې تللی وي استاد جي څه حساب دی پکې کولو استاد جي څه جلسې و صحابو کې ادب و یاد وساتئ د علماو ادب کوي د علماو احترام کوي دا علما چې کوم د پیغمبر علیہ السلام په مصلی باندې ولاړ دي کوم د پیغمبر علیہ السلام وارثان دي نو صحابه خاموش ناست دي یو صحابي پاسېده سوال ته ګورئ صحابي وایي یا رسول الله فداک ابی و امی اے دا اللہ پیغمبرہ مور پلار میں دا قربان شاہ اقصرت الصلاة ام نسیتا دا اللہ پیغمبرہ منز لنڈ شو او کتا سنا ہیر وشوا دے سوال تا گو رے اقصرت الصلاة اے دا اللہ پیغمبرہ منز لنڈ شو او کنا چری تاسونا ہیرا وشوا نبی علیہ السلام فرمائل بل نسیتا بلکہ مانا ہیرا وشوا منز بیوک نو پیغمبر علیہ السلام نه د مازدیګر مونځ قضا شو چې مونځ قضا شو یو کس بیان مې اورېده یاد وساتئ الله پاک د موږ د بې ادبۍ نه بچ کي د یو ځان ته مفتي وایي د هغه یو بیان و وایي تبلیغ نصاب کې لیکلي فضیل اعمال کې لیکلي دي چې چا یو مونځ قضا که دې خبرې ته وګورئ چا یو مونځ قضا که او دا غي واپس قضا راوړه په خپل وخت باندې د نه کولو په وجه به 2 کروڑه 88 لکه کاله د دوزخ کې سوځي نو پیغمبر علیه السلام نه 3 منځونه قضا شوي پیغمبر علیه السلام به څومره دوزخ کې سوځي
دا د بی ادبۍ انتها ده، دا د بې وقفتوب انتها ده. د پیغمبر علیه السلام نه چې کوم اعمال شوي دي هغه د امت دپاره د رهنمایۍ ذریعه ده. و دا سوچ چې پیغمبر به دوزخ کې پروت دي، دا عقیده چې پیغمبر السلام به دوزخ کې پروت دي، دا د ګمراهانو خلکو د بېدینو خلکو عقیده ده. بهرحال د پیغمبر علیه السلام نه د مازدیګر مونځ قضا شو. چې مونځ قضا شو نو هلته کې مقابله وه کافرانو سره، جنگ شروع دی. د جنگ په حالت کې مونځ قضا شو. پیغمبر علیه السلام کافرانو ته خیرې وکړې، وی امتلأ الله قبورهم من النار، الله دې د دې کافرانو قبرونه د اور نه ډک کړي. شغلتنا عن صلاة الوسطى، دوی مونږه مشغوله کړو، دوی مونږه مصروفه کړو د درمیانه مونځ نه چې هغه مونځ د مازدیګر دی. د مازدیګر مونځ قضا شوی نو پیغمبر علیه السلام د مازدیګر مونځ ته درمیاني مونځ وی.